بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سره مننه کې هیله په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ او د صحت په کلۍ کې به نغښتي وئ. د نن ورځې د درس لپاره زموږ او تاسو موضوع چې ده موږ او تاسو اوس اصلي موضوع ته داخلېږو. ګرامر، د ګرامر تعریف او د هغې د استعمال ځایونه او په جمله کې د هغې استعمال او کوم ګرامري اصول په جمله کې راځي او کوم نه راځي. د دې په اړه نن یو کوچنی ویډیو کلیپ جوړوو. راځو ګرامر د یوې ژبې سمې لیکنې او سمې وینا ته ګرامر ویل کېږي. که چېرته یوه لیکنه یوه خبره په سم ډول ترسره شي دې ته ګرامر ویل کېږي. یا په بل عبارت ګرامر هغه علم دی چې په هغه کې د یوې ژبې صرفي او نحوي نظامونه جوړښت او ساختمان تر څېړنې لاندې نیول کېږي. دا د دوی لپاره ډېر تشریحي تعریف دی. ګرامر که څه چې هره برخه ډېر تعریفات لري، خو د ګرامر لپاره تر ټولو تشریحي تعریف همدغه دی. موږ او تاسو راځو د هغې په صرفي او نحوي نظامونو باندې غږېږو چې صرفي او نحوي نظامونه څه شي ته ویل کېږي. ګرامر د جوړښت له مخې په دوه ډوله دی. لومړی کړپوهنه ورته وایي، دویمه ګړهپوهنه ورته ویل کېږي. که موږ او تاسو ځیر شو په پښتو کې ګرامر ته پخویا ویل کېږي. لومړی راځو کړپوهنه وایي. کړپوهنه وایي چې په دې برخه کې د یوې ټاکلې ژبې معنا لرونکې ټوټې یعنې مرفیمونه تر څېړنه لاندې نیول کېږي. که موږ او تاسو لږ یو څه په دې درس کې پرمختګ وکړو، مرفیمونه، فونیمونه او لوفونونه دا ټول تعریفوو او د هغې پېژندنه تاسو ته ټولو ته په دې ویډیو سریز کې ښودل کېږي. خو راځو نن ورځ ګرامر چې ګرامر څه ډول موږ او تاسو کولی شو چې له هغې څخه ګټه واخلو. لومړی راځو د ګرامر په اړه. ګرامر سمې لیکنه او سمه وینا ته ویل کېږي. که چېرته دې سمې لیکنې او سمه وینا ته موږ او تاسو ځیر شو، دلته ولیکو چې که موږ یو چا ته ووایو چې راشه، دا جمله نیمګړې ده خو اگر په ګرامري لحاظ پوره ده. که موږ یو چا ته ووایو چې راځه، د راتګ کلمه چې ده راځه، دا هم په ګرامري لحاظ پوره ده خو جمله یې نیمګړې ده. او که چېرته د تورې سره څټ او مخته واړوو یا یو چاته د یو بل د شخصیت څخه خلاف خطاب وکړو، لکه یو ښځینه ته ووایو چې لکه ښځینه ته د نارینه الفاظ استعمال کړو، یا یو سړی ولیکو چې احمد ولیکو او ملګري ورسره د دې ته د نارینهو خطاب ونه کوم بلکې دې ته د ښځینه خطاب وشي، لکه احمد و او ملګري ورسره و. دا د دوی سمه جمله ده، ملګري ورسره و. او که چېرته ووایي احمد و او ملګري ورسره وې او د دوی ملګري نارینه ملګري موږ او تاسې په ښځینه واړوو، دې ته ګرامري غلطیانې ویل کېږي. او بل ګرامري غلطیانې هغه دي چې موږ او تاسې دلته کوم حروف د یو څه لپاره استعمالوو، کوم توري د یوې لیکنې لپاره د یوې وینا لپاره راوړو، په هغه که هنریت له منځه یوسي، ادبي هنریت له منځه یوسي، ګرامري غلطۍ پکې رامنځته کېږي. په دې کې هغه علم دلته موږ او تاسې دې علم په صرفي او نحوي نظامونو باندې غږېدو. دلته صرفي نظامونه او نحوي نظامونه دا که موږ او تاسو ځیر شو، یو عالم وایي که چېرته ژبه تعریفوو نو د ژبې د لیکنې لپاره صرف د ژبې د علم پلار او نحوه د ژبې د علم مور ده. یعنې دا په ژبه کې د استعمال لپاره زیات ځایونه لري. په هر ځای کې که موږ او تاسو ځیر شو دې ته صرفي او نحوي نظامونه وایو. دا صرفي او نحوي نظامونه د ژبې لپاره ځانګړي اصول وړاندې کوي. صرفي او نحوي نظامونه لکه صرف، که موږ او تاسو وایو چې صرف د یوې ژبې یا یوې جملې په معنا، جوړښت، د هغې په حواسو باندې رڼا اچوي، او نحوه د هغې جوړښت، ترکیبات او د نورو جملو سره ارتباط ته څېړنه لاندې نیسو. نو دې ته باید موږ او تاسو ځیر وو چې که په یوه ژبه کې صرفي او نحوي نظامونه موجود نه وي نو د هغې ژبې نیمګړتیا زیاته وي. بل راځو د ګرامر د ډولونه تر څېړنه لاندې نیسو چې ګرامر د ډولونه څه ډول دي. لومړی کړپوهنه چې ته ویل کېږي. کړپوهنه مخکې لږ یو څېړنه ورباندې واچوله. په دې برخه کې د یوې ټاکلې کلمې معنا لرونکې ټوټې تر څېړنه لاندې نیول کېږي. لکه موږ او تاسو یو نوم ولیکو، کتابتون ولیکو. که موږ او تاسو کتابتون ولیکو، دې ته د دې معنا لرونکې ټوټې تر څېړنه لاندې نیسو. یعنې که دا موږ او تاسو تجزیه کو،
کتاب یو شی ته ویل کېږي او تون بل شی ته ویل کېږي. یعنی کتابتون کتاب ته ویل کېږي او تون یې ځای ته ویل کېږي. د دې دواړو جملو د یو ځای کېدو معنا او د هغې د تجزیه کېدو دواړو معنا که موږ تاسو ته څېړنو لاندې نیسو دا د ګړپوهنې یوه موضوع ده. دا د ګرامر د برخو څخه دی. دویم چې دی ګړپوهنه ده. د ګرامر په دې برخه کې د یوې ژبې د عبارتونو او جملو ساختمان او جوړښت تر څېړنې لاندې ونیول کېږي. عبارتونه او جملې څه ډول جوړېږي او د جوړښت توکي کوم دي. په دې باندې یوازې همداسې رڼا اچوو، نور دومره تشریح ته ضرورت نشته. موږ او تاسې بیا خپل د هغه درس مطابق ځو. ګړپوهنه موږ او تاسې وښوده چې په دې کې د عبارتونو جملو جوړښت تر څېړنې لاندې نیول کېږي او په دې کې مو وښله په ګړپوهنه کې چې په دې کې د یوې کلمې معنا او د هغه جوړښت تر څېړنې لاندې نیول کېږي. دلته که موږ او تاسو ځیر شو دا ګړپوهنه یوازې یوه کلمه یا جمله تر څېړنې لاندې نیسي، دا جملې کلمې عبارتونه زیات تر څېړنې لاندې نیسي. یعنې موږ او تاسې یو چا ته ووایو د راتلونکي زمانې په اړه خبرې کوو چې محمود په اړه خبرې کوو. محمود به راشي. دلته د با تورې ته که ځیر شو دا د راتلونکي په اړه موږ ته یو څه خبر راکوي. خو که چېرته ووایو چې محمود راځي دا معنا لري چې راتلونکي زمانه ده خو په نږدې وخت کې به ترسره شي چې محمود راځي. یعنې د محمود په اړه موږ او تاسو خبره کوو چې محمود راځي. دا معنا لري چې دا د با کلمه دا د یوې زمانې لرې والی چې وښوده دا له منځه ولاړ. نو دلته د محمود راځي کلمه چې موږ او تاسو کله دا جمله موږ او تاسو کله استعمال کړه دا د دې سره په ګرامري لحاظ تړاو لري، خو مګر د دې د پېژندلو لپاره موږ او تاسې له ګړپوهنې څخه کار اخلو. یعنې دا هغه برخه ده چې په دې کې دغه نظامونه دا جوړښتونه تر څېړنې لاندې نیول کېږي. نو د دې لپاره چې زیات تشریح ته ضرورت نشته، خو لکه د ګرامر هغه تعریفات هغه زده کړه په دې خاطر موږ او تاسې کوو. کنې دا دومره ضروري نه دی د هغه کسانو لپاره چې یو څه د املا او ګرامر په برخه کې یو څه پوهېږي. خو تعریفات راوړل ځکه مهم دي دلته چې که موږ او تاسې یو شی ونه پېژنو نشو کولی چې په هغې کې زده کړه وکړو، ځکه چې د یو شي د پېژندلو څخه مخکې موږ او تاسې د هغې په اړه نه پوهېږو. نو بهتره دغه ده چې موږ او تاسې یو ځل د هغه شي تعریف زده کړو، وپېژنو، وروسته په هغې کې کوم بدلونونه، کوم جوړښتونه او کوم ترکیبات چې منځته راځي هغه باید تر څېړنې لاندې ونیسو.